نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن خولة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري. زما ډیرو درنو او ډیرو معززو مسؤلینو، زه غواړم چې په بیت المال کې د احتیاط په اړوند ارتباط باندې د تاسو سره یو حدیث شریف او دغه تشریح شریک کوم. هله دا چې تر اخره پورې تر پایا پورې را سره واوري ان شاء الله العزیز چې نفع او ګټه به زخته زیاته وي. ډیرو قدرمنو له حضرت خوله انصاریه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه زوجه مبارکه ده، دغه نه روایت چې نبی کریم علیه السلام فرمایي د هغو خلکو په ارتباط باندې چې څوک په بیت المال کې به احتیاطي کوي، د بیت المال مال خوري، د بیت المال مال غلا کوي، د بیت المال په مال کې خیانت کوي، د هغوی په ارتباط باندې نبی کریم علیه السلام فرمایي ان رجالا يتخوضون في مال الله، بشکا ځن خلق داس خلق شتا يتخوضون چې دوی تصرف کوي فی مال الله د الله په مال کې بغیر حق په حق سره. ځن داس خلق شتا چې د الله په مال کې دوی په حق سره په باطله طریقه سره تصرف کوي. فلهم النار یوم القیامه، یداسو خلقو د پاره په ورځ د قیامت باندې ور د جهنم ده. یتخوضون یدغه مصدر تخوض رزي او تخوض هغه تصرف ته وایي چې هغه تصرف په باطله طریقه باندې وي، په نحقه طریقه باندې وي. نو لهذا دغه بغیر حق د خپل په مفهوم دی يتخوضون کې موجود دی. نو ورسته چې بغیر حق ردرومي د صرف تاکید دی پر ده. نو هغه خلک چې په مال الله کې د الله په مال کې شراح اکثر شراح د حدیث وایي چې دلته د مال الله نه هغه مال عام مراد، المال العام چې ترغه پورې هغه د رعیت مال وي، هغه د ملت مال وي، هغه د بیت المال مال وي، د چا شخصي مال نه وي، بلکې په اصطلاح باندې دولتي املاک، دولتي شتمنۍ، دولتي اموال، دولتي خزانه، ملي خزانه، دا ټول په دغه مال الله کې ورشامل دي، دا ټول په دې کې ورشامل دي. نو څوک چې د بیت المال په مال کې نه حق تصرف کوي، غیر جائز تصرف کوي، د هغه لپاره سزا نبی کریم علیه السلام فرمایي فلهم النار یوم القیامه، په ورځ د قیامت باندې بدای جهنم ته درومي، د دې لپاره جهنم ده. نو علما وایي چې دلته کشیر ته دوی په دغه بیت المال په مال کې دغه نه حق تصرف حلال بولی، نو په دې باندې خدای کافر کیږي، ځکه چې د بیت المال په مال کې خیانت دا ګناه کبیره ده، او ګناه کبیره ته حرام ته چې څوک حلال وي نو کافر کیږي. الیاذ بالله. لهذا چې څوک عقیده د حل لري چې دوی حلال بولی نو بیا خدای کافران شو، فلهم النار یوم القیامه، نو دوی بعد قیامت پر ورځ باندې جهنم ته درومي. او که څوک حلال نه بولی نو بیا به تر یو وخت پورې په ورځ د قیامت په جهنم کې پراته وي. فلهم النار، دلته بیا د نار نه هغه نار مؤبد نه دی مراد، تر یو څو وخت پورې موقت به پکې وي چې دوی هغه سزا وسګي، نو بیا به کومه د دې جهنم د اور نه راوځي. ډیرو قدرمنو ورونو،
امام ابو بکر جساس رضی رحمه الله دغه آیت شریف لاندې شي الله سبحانه وتعالى فرمایي وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ال عمران کې آیت شریف ده دغه آیت لاندې لیکي په احکام القرآن کې امام ابو بکر جساس رضی رحمه الله لیکي شي وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم امر الغلول حتى اجراه مجرى الكبائر وایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بیت المال په مال کې خیانت د دومره عظیم کار وګڼلو دومره عظیمه ګناه وګڼله دومره اهمیت ورک نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حتى اجراه مجرى الكبائر حتى کې شي د کبائر په ځای باندې جری کو یعنی د کبائر څخه وشمیرلو دا یو ګناه کبیره ده له کبائر څخه او یو روایت هم نقل کړی دی امام ابو بکر جساس رضی رحمه الله دغه آیت لاندې چې په حدیث شریف کې ردرومي من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنه الكبر والغلول والدين حدیث شریف یې نقل کړی دی نبی کریم علیه السلام فرمایي چې څوک چې مړ شو څوک چې وفات شو من فارق روحه جسده د چا چې روح د بدن څخه جلا شو یعنی مړ شو په داسې حال کې وهو بريء من ثلاث چې دا د درې شیانو نه پاک و بری و درې شیان پکې موجود نه وو دخل الجنه هغه به جنت داخلي نو د جنت د دخول د پاره د درې شیانو نه براءت او پاکواله دغه شرط وګرځول شو علما وایي چې درې شیان شي دي الکبر والغلول والدین یو بدای بری وی او پاک بوي ل تکبر څخه تکبر عظیمه ګناه ده چې یو سړی د منصب له عمله د مال له عمله د اولاد له عمله د علم له عمله متکبر شي په نور خلکو باندې ځان غټ بولی دغه نه د بیت پاک وي که پاک نه وي جنت نشي داخله دی والغلول او دویم بدای بری وي ل خیانت څخه ل غلول څخه په بیت المال کې بیت المال کې به غلول نه وی کړه په غنیمت کې به غلول نه وی کړه په فای کې په زکات کې به غلول نه وی کړه په خراج کې به غلول نه وی کړه یعنی په اموال د بیت المال کې به غلول نه وی کړه په ملي شتمنۍ کې به غلول نه وی کړه خیانت نه وی کړه ودین او بل قرض څخه به هم بری وي او پاک بوي مدیون بنوي قدرمنو ورونو په بیت المال کې غلول دومره عظیمه ګناه ده چې ګناه کبیره ده او د دومره یو عظیم شای ده چې کچیرته یو څوک د چانه یو شخصي مال واخلي غلای کی خیانت پکې وکي نو یغه نه پرته ورشي ور واپسی کی او یا دیغه نه عفو وغوړي بخشش وغوړي نو دا اخلاص شو او که څوک په بیت المال کې غلول او خیانت وکي نو چونکی بیت المال اموال د بیت المال هغه متعلق دي تر ټول رعیت پورې تر ټول ملت پورې نو دا خو هیڅ امکان لري چې د ملت هر فرد که خزوی او کنروي ټولو ته د ورشي او د بخشش ورنه وغوړي دا امکان لري څنګه به ټولو ته ورزي هر نفر ته به څنګه ورزي او بیا څنګه ممکنه ده چې هر نفر ته بخشش هم وږي ک بل فرض او تقدیر د هر نفر ته ورشي ورته وی چې ما خو په بیت المال کې خیانت کړای دی په دې کې خو تاسو ټولو حق ده ما ته بخشش وکړي نو اوس دا امکان لري چې ټول د بخشش ورته وکړي نو دا دومره یو عظیم شای دی دومره یو خطرناک شای دی چې په دې کې
د ټول رعیت او د ټول ملت حق ده په بیت المال کې تر څو پورې چې ټول ملت او ټول رعیت عفو درته ونه کی الله سبحانه وتعالى عفو نه درته کی غلول الله سبحانه وتعالى نه بيخي جناب نبی کریم علیه السلام پر روایتو کې درو مشنه دی بيخله یو نفر غلول کړی او خیانت کړی او د غنیمت په مال کې نبی کریم علیه السلام ترغه ورته وی چې روایتو کې درو می چې ماته بخښش وکړه رسول الله د ما عذر قبول کړ رسول الله ورته فرمایل چې دا زه نشم قبولولای دا د ما په وس کې نه ده قد ابلغتک د خبره تاسو ته ما رسولې و چې دغه غلول او خیانت په بیت المال کې د غټه ګناه ده اوس زه نشم بخښش کولای دغه طریقه صرف دا ده چې هغه کوم شای چې تا خیانت پکې کړی دی بیرته واپس کې بیت المال ته بس بیت المال ته به بیرته واپس کوي دغه یو لارې ده بل لارې نشته چې څوک دې معاف کړي نو قدرمنو ورونو نو دغه درې شیانو په حدیث شریف کې راغلل او دغه پورته آیت شریف چې ما درته بیان کو نو امام قرطبي رحمت الله علیه دغه آیت شریف لاندې لیکلی دي چې څوک چې د بیت المال د غنیمت د فید یا عام بیت المال ما درته ویل علما وایي چې دلته ټول بیت المال ټول اعمال په دې کې شامل دي چې څوک خیانت پکې وکي نو په روایتو کې مرغلي دي چې کوم شي کې چې خیانت کړی وي په ورځ د قیامت باندې به هغه شی په وګا باندې سپور کړی وي په ورځ د قیامت باندې به حاضري که اوخي غلا کړی وي خیانت پکې کړی وو به په وګا باندې سپور وي کپسه غلا کړی وي په په وګا باندې سپور وي او رمباړې به هم وهي وعلى هذا القياس کشرته موټر غلا کړی وي موټر به په وګو باندې سپور وي کشرته ام4 کلاشینکوف او مرمۍ او نور او اسلحه او مزونه او چوکۍ او نور شیان غلا کړی وي پیسې غلا کړی وي د بیت المال هغه پیسې به په وګا باندې پورته روان به په وګا باندې به وي نو په دې کې اکثر علما وایي چې هغه روایتو کې مرغلي دي چې اوخ به وي هغه به رمباړې وهي هغه وزنه به وباسي همدغه قسم وزا او دا قسم نور شیان چې رغلي دي علما وایي چې دا په حقیقت باندې محمول دي په دې کې څه حرج نشته وکیبه دغه سوي تر څو چې دا سړی خو رسوا شي په ورځ د قیامت باندې خلک به ته متوجي کیږي هغه خپل وزنه وباسي او ځنه علما وایي چې نه دغه خلکو دغه خائن په وګا باندې با خود دغه شای نه وي بلکې دغه شی ګناه او پټه به د په وګا باندې اکثر علما وایي چې یا د حقیقت باندې محمول هو به هغه شای به د په وګا باندې سپوري او د ذلت د لپاره د رسوي د لپاره ټول خلک د متوجي شي او دای روان وي هغه به برکړی وي دای به د باندې به دغه زور وي نو د پورز د قیامت باندې به دغه شایان د ټول راوړي نو امام قرطبي دا خبره چې کړی دا ورسته دا وایي امام قرطبي رحمه الله چې قال العلماء والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية چې علماء ویلي دي چې غلول او خیانت په بیت المال کې دا د کبائر نه یو ګناه کبیره ده تاسو وړه ګناه نه ده دا کومه معمولی ګناه نه ده چې ته بس وکوي بس استغفر الله وې نه دا ګناه کبیره ده ګناه کبیره بدلیل هذه الايه دغه آیت شریف دلیل باندې چې مخکې ما تلاوت وما كان للنبي ان يغل وما يغل ياتي بما غل يوم القيامه او علامه ابن كثير دغه آیت شریف لاندې د نبی کریم علیه السلام یو روایت راوړای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رد الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامه رسول الله فرمایي چې کشیرته تاسو د بیت المال نه یو مزای یو تارم اخیستی وي یو استنم ورنه اخیستی وي سمره وړو کې شاید رد الخياط والمخيط دغه تار او دغه مزای او دغه ستون چې تاسو د بیت المال نه اخیستی وي دا بیرته بیت المال ته ور واپس کړئ تاسو د پاره دغه ساتل استعمالول جایز نه دي په حق طریقه باندې چې تاسو اخیستی وي
چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو مزه تار او یو ستن دیغه په ارتباط وای چې تاسو دغه واپس کړئ بیت المال ته د هم غلول ده نو که چیرته غټ غټ موټران او پیسې مونږ تاسو خدا نه خواستا هغه خدا نه خواستا یا په نه بے پروايي کې یا په لا علمي کې مونږ تاسو استعمالو تاسو بس فکر وشه دغه به مونږ تاسو ته الله سبحانه وتعالى معاف کی رد الخياط والمخيط تاسو تار او تاسو ستن د بیرته بیت المال ته ورپس کې فإن القلول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامه ځکه چې غلول او خیانت په بیت المال کې دا شرمندگی ده عار ده شرمندگی ده ونار او د جهنم اور ده وشنار او ډیر بدترین عیب ده على آله په چختان دغه غلول باندې شک شاده غلول کړي وي خیانت کړي یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې نو نبی کریم علیه السلام د بیت المال په مال کې دومره په احتیاط باندې امر کړی دی چې تاسو کچیرته یو ستنه او مزه وي هم تاسو باید بیت المال ته بیرته ور وسپارئ مشکات شریف کې یو حدیث شریف کې را درومي نبی کریم علیه السلام فرمایي یو حدیث شریف دی من استعمله على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول من استعمله على عمل څوک چې موږ مقرر ک په یو عمل باندې په یو منصب باندې په یو وظیفه باندې چې رئیس یې دغه د ریاست ته وزیر صاحب ته معین صاحب ته قومندان صاحب فرزقناه رزقا دته بیا موږ یو معاش یو تنخواه ورته مقرره کړه یو اجرت ورته مقرر کړه رئیس صاحب دته اجرت شو وزیر صاحب دته اجرت شو د میاشتې بس دا ورته حلال ده فما اخذ بعد ذلك فهو غلول یدنه ورسته چې د کوم اجرت کوم معاش کوم تنخواه موږ ورته مقرره کړی ده دغه نه زیات شي چې د واخیستلو دغه نه ورسته نور شي نو واخیستل په خپل مخه باندې فهو غلول نو دا غلول ده دا خیانت په بیت المال او غلول دا یو کبیره ده لکه بائر څخه او جزای شش ولا ور حدیث شریف مطابقه فلهم النار يوم القيامه پر ورځ قیامت باندې بدای د جهنم اور ته وردرومي دا ټول په غلول کې راځي بلکې په یو بل روایت کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي هدايا العمال غلول دلته مراد د عمال نه دغه ټول موظفین مراد دي چې څوک وظیفه لري په حکومت کې په اسلامي حکومت کې څوک وظیفه لري چې هر وظیفه لري نو هدايا العمال غلول دوی چې کوم تحفه قبلوي هدايا تحفه تحائف د قبلوي څوک قبلوي دغه موظفین چې څوک وظیفه لري که وزیر صاحب دی که معین صاحب دی که ولی صاحب دی که قومندان صاحب دی که مدیر صاحب دی که هر څوک دی هدايا العمال دغه عمالو عاملانو تحفه قبل اول غلول ده هم خیانت دی په بیت المال کې ده هم غلول دی ده هم حرام دی نو تا چې د چوکۍ په وجه باندې څوک تحفه درکوي مخکې د تحایف د هداياو تعامل تاثر نه وو اوس شکل وزیر صاحب شوله اوس شکل رئیس محترم شوله اوس شکل قومندان صاحب شوله اوس تحفه درته ماتې دي ملمسیاوي هم درته کوي تحفه هم درکوي دغه تحفه د ګوره حدیث شریف ده هدايا العمال غلول د عاملانو د چختنانو د وظیفه د موظفینو تحفه قبل اول غلول ده هم خیانت ده لہذا تحفه په څوک نه قبلوي او که شرط علما وایي چې ډېر اصرار کول چې د تحفه واخله تب ورته وایي چې تحفه زه نه اخلم او که شرط ډېر اصرار کول ورته وایي چې سیده درنوامه خستله خود ته به داسې وایي صراحتا چې وامه خستله تحفه لیکن زه بیت المال ده لیږم
زه خپل نه استعمالوم چې ته پته ولګي شي د خپل نه استعمالوي چې سبا یو کار بیا در باندې ونه کی چې خپل نه کار ماته وکړه خپل نه کار ماته وکړه ډېر قدرمنو او ډېر معززو مسؤلینو ورونو ډېر درنو قدرمنو ورونو دغه نصوص ته په کتلو سره موږ تاسو ته معلومه شوله چې د بیت المال په مال کې د بیت المال په شیانو کې څومره احتیاط پکار دی او دې سره څومره پام پکار دی او په دې کې تساهل او غفلت ته څومره غټ د تباہي سره سړی مخامخ کوي یو څو ورځې خو به سړی وایي چې پروا نه لري لیکن اخر خو مرګ شته اخر چې کله موږ تاسو مرو نو بیا د کوم سرنوشت سره موږ تاسو مخامخ کیو بیا کته موږ تاسو پام وکړو په دغه شل کلن تاریخ چې د کوم د بیت المال شیان موږ تاسو ته په لاس راغلي دي دا خو په یو ډېر سخت غوښو او وینو سره راغلي دي ځنونه یې ټوکر ټوکر کړي وو موږ تاسو که چېرته دغه استشهادیان دا که چېرته موږ تاسو لیدلی وي یا یې اوس ویډیوګانو وګورو نو اول خبره دا کوي چې دا د موږ د تاسو سره آخري ملاقات دی د مونږ د وینو سره به خیانت نه کوئ دا څومره عظیمه خبره ده نو الله سبحانه وتعالی به دغه سړی څنګه معاف کړي چې د دومره عظیمې وینې سره خیانت کوي د دومره عظیمو قربانیو سره خیانت کوي اخر کې یو خبره کوم صرف د حضرت عمر رضی الله عنه یو قول را نقلومه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین یغب فرمایل انی انزلت نفسی من مال الله بمنزلة مال اليتيم ان استغنيت عففت وان افتقرت اكلت بالمعروف فاذا ايسرت قضيت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې د بیت المال په ارتباط باندې خو زه داس معامله کوم لکه د مال د یتیم سره د بیت المال د مال سره زه د یتیم د مال غوندې معامله کوم لکه یتیم د مال سره چې څومره احتیاط کوم دومره احتیاط زه د بیت المال د مال سره هم کوم ان استغنيت عففت که شرط ضرورت نه ورته لرم عففت نو ځان ورنه ساتم نه یا خلم د بیت المال نه هیڅ شی نه خلم چې کوم وخت د ما ضرورت او اړتیا نه وي وین افتقرت اکلت بالمعروف وکشرت ضرورت ورته پیدا کوم اړتیا ورته پیدا کوم شي نه ویره سره اکلت بالمعروف نو بیا زه د ضرورت په اندازه باندې خورم راخلم د بیت المال نه فاذا ايسرت قضيت نو کوم وخت چې ما سره پیسې پیدا شي زه غنی شمه پیسادار شمه بیغه وخت قضیت بیرته هغه د بیت المال نه چې کوم شی خصه ده هغه بیرته زور واپس کوم ادا کوم الله سبحانه وتعالی دې مونږ تاسو ټول قدرمنو مسؤلینو ته ډېر معزز مسؤلینو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب او که شرط مونږ تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو نو بیا به ان شاء الله ولعزیز په دنیا او په آخرت کې مونږ تاسو سره خورو یو او ملت به هم د مونږ تاسو نه راضي وي الله سبحانه وتعالی به هم راضي وي او فساد اداري په نام باندې چې حکومتونه چپه کوي دا به هم له منځه تللی وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين د نړۍ هر غافل په اذان وی خوم زبلال خوب ولې جهان وی خوم زبلال خوب ولې جهان وی خوم